چې څه دعا یې وغواړه نن یې الله قبلوي بس وغواړه شابه څه غواړې وغواړه دا ډېره هوښیاره ووي نه زه به پکې پلار سره مشوره کوم ځکه نن ماته یو اعزاز میلو دی پلار نه به تپوس کوم ویې وکتې ځه راله وي بابا نبی علیه السلام نن اختیار راکړی دی څه ترې وغواړم وایي چې څه وایي نن هغه ووایه وی ورته وایه چې کله تا د الله سره د راز خبرې شوي وي نو هغې کې راته یوه خبره وکړه د معراج په شپه ستا د راز خبرې د الله سره شي ما ته پکې یوه خبره وکړه خو وایي چې وایي کې درته نو ما ته به بیا وایي ګورئ ښه ما سره به دې دا لوځي چې ما ته به یې وایي هغې وی ښه راله نبی علیه السلام ته وایي د الله حبیبه د هغې راز خبرو کې راته یوه وکړه نبی علیه السلام ورته بیبي عایشې زما د الله راز نه ما ته به پکې یوه کوي بیبي عایشې یوه خبره پکې دا وه چې چا یو مسلمان خوشحاله کو چا یو مسلمان خوشحاله کو دی به سیده جنت ته ځي بس غمزده دی غمزفلی دی مصیبت زده دی چا چې یو مسلمان خوشحاله کو دی به سیده جنت ته ځي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وی ډېره خوشحاله شوم رالم خپل پلار ته مې وي چې هغه ته مې ووایي چې هغه एकदम په ژړا شو ما وی پلاره ته ولې ژاړې تا خو دنیا خلک خوشحاله کړی دی ما ته وی بیبي عایشې ته د خبرې یو اړخ ته ګورې خو بل ته یې نه ګورې که نه یو اړخ یې دا دی چې چا مسلمان خوشحاله کو به سیده جنت ته ځي خو بل اړخ یې دا دی چې چا مسلمان خفه کو دی به سیده جهنم ته ځي بل اړخ خو د خبرې دا دی که بل اړخ خو د خبرې دا دی رب العالمین وی ما ګورئ الله وی ما ګورئ ما به کوم ځای ومومئ الله وی ما به کوم ځای ومومئ مونږ وایو جومات کې به الله ومومون نه مونږ وایو چېرته جهاد له به لاړ شم هلته به الله ومومم نه مونږ وایو چېرته تبلیغ له به لاړ شم هلته به الله نه الله وایي که ما ګورئ نو ما د غمزده او د غمزپلو خلقو سره وګورئ ما د مصیبت زده خلقو سره وګورئ ما چې دا د شپې پې کورونه راساسي ما د دغې خلقو سره وګورئ چې دا یوه ورځ روټۍ مومي بله ورځ یې ما د دغې خلقو سره وګورئ چې دا بچې وفات شي او دا حادثه پې راشي ما د دغې خلقو سره ما د غمزپلو سره وګورئ ما به هلته ومومئ ما به هلته ومومئ د دواړو جهانو سردار فرمایي تله د میزان به څه شی درنوي یوه غټه تله به راته الله لګوي خدایه په څه به درنیږي د بدو دا به څنګه سپکیږي خدایا د نیکو دا به څنګه په کته ځي خدایا دا ټول به مې څنګه درنیږي د دواړو جهانو سردار فرمایي په تله د میزان کې درنوونکی څیز چې تله د میزان درنوي هغه بهترین اخلاق دی بس ستا تهجد منمه ستا منځ منمه خو ستا د ژبې نه خلق تکلیف کې دی دا نه منم دې ته نه یم تیار دې ته نه یم تیار تا نن په ژبې دوه خلق وجنګو لا يدخل الجنة قطات